د سیپیک دپاره منګه کم هنرمندان تیار کړي دي. په سولر انرژي کې افغانستان دپاره څومره کوټه مختص ده. زمونږ زیاتره هنرمندان سند، پنجاب او خلیج ته ولې ځي. په رشکې او خطار انډسټریل زون کې به کم هنرونه په کار راځي. د مارکیټ ډیمانډ څه دی؟ د دې سوالونو او دغسې د ځینو نورو سوالونو جوابونه د دې مرکې په دویمه برخه کې موجود دي. ډیمانډ زه تاسو ته خادم صاحب ووایم دا بیسیکلی ریسورسز او د علاقایي سطح باندې د هغې خپل ریسورسز په وجه باندې ډیمانډ جوړېږي. لکه اوس دې وخت کې مایننګ زه تاسو ته ووایم زموږ په دې صوبه کې مایننګ بېتحشه ریسورسز دي. مایننګ کې موږ سره ډېر کم سکل خلک دي، ډیمانډ یې ډېر زیات دی. په دې وخت کې اوس یو نوي شعبه چې هغه راغله چې هغه ډیمانډ یې ډېر های دی، خو زمونږ اوس نوي شامله که په د خپلو کالجونو کې هغه رینیویبل انرژي یا سورس رینیویبل انرژي چې ورته وایو موږ په هغې کې سولر انرژي سپیشلی زه تاسو ته دا ووایم چې سولر انرژي باندې دلته کې چونکې د بجلی شارټ فال دی خاص کر په داسې رورل علاقو کې د دیهاتي علاقو طرف ته، نو هلته اوس خلک تاسو وګورئ په هر کور باندې به شمسي لګېدلې. نو هغه شمسي لګول بیا د هغې خلکو یعنې دې دپاره بیا خپل هنرمند خلک پکار دي دا به لګوي څوک، نو هغې وجې نه د دې ډیمانډ ډېر زیات رالو. نو مونږ دې دپاره په دې د 2 کاله مخکې تقریبا په دې حیات آباد یو کالج دی هغې کې یو ډېر غټ سنټر جوړ کړو په دې چې هغې کې صرف به د سولر انرژي پروډکشن کیږي، یعنې د دې پروډکشن هم پخپله کیږي او هلته هنر هم ورکولی شي. په دې تېره 2 کالو کې تقریبا موږ 5,500 کسان داسې دي چې هغې کې ټرین کړو. په هغې کې د فاټا د دې سیمې خلک هم ډېر ټرین شو، بلکې زه به دا وایم چې د افغانستان خلکو دپاره هلته سپیشل کوټه ده پکې 30% کوټه مونږ پکې افغان دپاره ایښې ده په هغې کالج کې په دې سولر والا کې چې هغې کې مونږ افغان کمیشنریټ ته لیټر وکړو چې تاسو خپل نومونه راولېږئ، بیا مونږ هغه هلته داخل کړو. نو هغه ولې چې دا شارټ فال د بجلي مسله خو په افغانستان کې هم ډېره ده، نو هغې هم پکې ډېره دلچسپي اخلي. بهرحال داسې ډېرې داسې شعبې شته چې هغه ډیمانډ یې ډېر دی او مونږ هغې مطابق د خپل ایجوکیشن کې هم چینج راولو، خپل ادارو کې هم چینج راولو. دا نه چې دا اداره په یو وخت نه بس په یو فیلډ کې شروع ده او ټول عمر به هم دې کې وي. ډیمانډ مطابق چې کله مونږ ته مارکیټ کې مونږ ته راشي دا چیز، نو مونږ نوي کریکولم هغې دپاره جوړ کړو، نوی سلیبس جوړ کړو، هغې دپاره هغې سلیبس مطابق بیا مونږ سټاف والو، سټاف نه علاوه هلته لیبارټریانې جوړې کړو د هغې چونکې ټریننګ دا خو پریکټیکل ټریننګ دی ټول. نو ډیمانډ مطابق مونږ چینج راولو. په دې د سیپیک تاسو په نظر کې ساتلی؟ سیپیک خادم صاحب بالکل مونږ نظر کې ساتلی دی. دا کوم چې ما تاسو ته د سولر خبره وکړه دا شمسي، دا د سیپیک یو ډېر غټ شعبه هم ده. دې کې یعنې دا څومره روډ سایډ یا هلته کوم الکټریک جنریشن دی دا به هم زیاتر په سولر باندې وي، نو عمده خلک دي چې دا به دلته کې کار کوي. یو خبره. دویم دا دی چې دا تقریبا نن نه 3 کاله مخکې یا 2.5 کاله مخکې مونږ سیپیک چې چونکې هغه ټایم صرف نوم راغلی و یا دومره هغه دغه ورته نه و میلاو شوی، نو مونږ هغه وخت نه د دې تیاري شروع کړې وه. په هغې کې مونږ اول دا کار وکړو چې مونږ ویلو دلته به په 2030 پورې تقریبا دلته به 100 لکه چاینیز په دې سیمه کې راځي پراته وي، په مختلف انډسټریل زونز به جوړېږي، ټوله هلته نه به انډسټري دلته راځي. نو دا خو به څوک چلوي، ولې چې هلته نه کم چاینیز راځي هغه به هم دلته کې وي. نو مونږ دې دپاره دا کار وکړو چې اول مونږ په خپل کالجونو ته دلته نه لیټرې وکړې چې تاسو چاینیز لینګویج کورسونه سټارټ کړئ. په دې وخت کې زمونږ په 5 کالجونو کې اوس هم نن پورې په 5 کالجونو کې مونږ چاینیز لینګویج کورسونه شروع دي او هغه د خلکو ته چاینیز لینګویج ورکوي. چې لینګویج در سره وي، هنر در سره وي، نو مونږ هیله لرو چې دا خلکو ته به بیا په دې انډسټریل زونز کې چې کوم دا اوس اسټبلیش کېږي، که هغه د رشکې دی، که هغه د هتار دی، که هغه داسې نور د پاکستان په مختلف سیمو کې، نو چې کله ولې چې چاینیز ته مونږ ته پته ده چې هغې ته انګریزي نه ورځي، هغې ته اردو نه ورځي، هغې ته پښتو یا داسې
لینګویجز نه ورځي هغې صرف په خپل چاینیز پوهېږي. نو ضرورت چونکې مونږ ته دی د دې خلکو، نو مونږ ته پکار دی چې د هغې زبان زده کړو. د چاینیز لینګویج کې زه دا وایم چې په سیپیک حوالې سره مونږ چاینیز، دا سولر یا دا سټیل فکسر شو، دا هغه شعبې دي چې مونږ دا اوچتې کړي دي. دې نه علاوه نور هم داسې شعبې شته چې هغه مشینسټ به زه تاسو ته ووایم چې سی ان سی مشینز مونږ راغوښتي دي. 4 کالجونو کې مونږ سی ان سی غټ مشینز لګولي دي چې هغې باندې مونږ ټریننګ ورکوو. نو داسې نور هم شعبې شته دي چې هغه خو د سیپیک حساب سره مونږ خپلې تیاریانې لګیا یو، مونږ کوو او دا زمونږ بالکل په نظر کې دی په ټیکنیکل ایجوکیشن کې چې دا زمونږ په نظر کې نه وي نو مونږ به څه کوو. بیا تاسو ته به دا اندازه خو وي چې تاسو دلته په دې خیبر پښتونخوا کې په دې قبایلي سیمو کې یا په افغانستان کې به تر اوسه پورې څونه خلک ټرین کړي او په دې کې به دا خلک دې کې به په روزګار شوي څونه خلک دي؟ خادم صاحب داسې ده چې د دې دپاره اصل کې ټول نه کوم ضروري شیز دی هغه ټریسر سټډي وایي. تر اوسه پورې چې مونږ کومه یعنی دا خلک څومره فارغ کړي دي یا اوس دې وخت کې چېرته کار کوي، یو دا بیسیکلی کالج لیول پورې محدود و چې کالج به په خپله چې زما دې وخت کې زما کوم سرټیفیکیټ یا هنرمند خلک دلته نه فارغ کړي دي چې چېرته لګیا وي، نو دا ټریسر سټډي به بیسیکلی کوله کالج. دې ځل اوس مونږ په اول ځل دا شیز اوچت کو چې مونږ به د ټولو ادارو په هیډ آفیس لیول باندې یو ټریسر سټډي کنډکټ کوو چې زمونږ د 13-5 کالو ډیټا چې دې کې کم پاسټ آوټ راغلي دي چې دا دې وخت کې چېرته لګیا دي. خو کالجونو نه چې اوسه پورې کومه ډیټا مونږ راوړې ده نو هغې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زمونږ 40% زمونږ چې کم فارغ دلته نه یعنی دلته نه سبق ووایي دا پنجاب یا سندھ ته ځي. هلته انډسټري زیاته ده او د هنر زیاتې موقع دي، د روزګار موقع زیاتې دي، نو دا هنرمند خلکو ته هلته موقع زیاته میلاویږي. نو 40% خلک ځي دلته د پنجاب او سندھ ته. دې صوبې خبره صرف درته کوم. همداسې 40% خلک چې کم دی هغه روان دی خلیجي دې ملکونو ته ځي، زمونږ هلته روزګار موقع ځان ته ګوري. باقی کم 20% خلک دی په هغې 20% خلک یې څه خو دلته اکاموډیټ شي په روزګارونو کې، که هغه سرکاري وي که پرایویټ وي، یا ځان ته وړه وړه دوکانونه یا شاپونه ورکشاپونه ځان ته کولاو کړي، په هغې باندې خپل هنر روزګار دغه کوي. خو زه به تاسو ته بیا هم وایم چې دا ټریسر سټډي مونږ لا کمپلیټ کړې نه ده، دې باندې کار شروع دی. نو ایګزیکټ فیګر چې زه به تاسو ته ووایم چې هغه هم کله مونږ پوره شي هغه ټریسر سټډي، نو هغې به مونږ ته یو پوره یو اتھینټک ډیټا به مونږ سره راشي. بیا به زه په دې فارم کې یم چې یاره تاسو ته ووایم چې یاره په دې وخت کې اوس زمونږ ټریسر سټډي یا زمونږ په پاسټ آوټ چې کوم دي دا چېرته روان دي او په روزګار څومره لګي او څومره بې روزګاره پاتې کېږي.